امرالله صالح د پاکستانیانو په زخمونو مالګه واچوله. وایي څه مو چې کرلي وو سریبې. کاکړ وایي ترهګرو ته نه تسلیمیږو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال په خپل ایکس پاڼه لیکلي په دیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو وژونکي او قاتلین هماغه ترهګر وو چې تر پرون د پاکستان چارواکو لخوا نازول کېدل او د نجات پرښتې بللې، خو نن هماغه نازولو د ټوپک شپېلۍ د دوی پر لور راواړولې. ښاغلي صالح د خپل پوسټ په بله برخه کې په څنګ زنه ژبه لیکلي هغو ترهګرو چې له څو لسیزو راهیسې د افغانانو په وینه لاسونه سره کړي وو هلته مو ولې ورته ازادي بخښونکو لقبونه ورکول چې اوس وار له مخې ورته د ترهګرو نومونه او ادبیات کاروي. ښاغلي صالح وړاندې لیکلي چې ښاغلی اسف د افغانانو په قتل عام چکچکې وهلې او طالبان یې د غلامۍ د زنځیرونو ماتونکي بلل، خو ښایي اوس ورته روښانه شوي وي چې ترهګر هېڅکله هم د خپلولو نه دي. سره له دې چې تر اوسه د ښاغلي صالح د دغه پوسټ په ځواب کې پاکستاني لوري څه نه دي ویلي، خو امرالله صالح هم د جمهوریت پر مهال او هم د جمهوریت له ړنګېدو وروسته پر پاکستان توندې نیوکې کړي او په افغانستان کې د جګړو اصلي سرچینې په پاکستان کې استخباراتي ډلې او کړۍ یادې کړي. بل خوا کاکړ وایي پاکستان به هېڅکله ترهګرو ته تسلیم نشي. په پاکستان کې پر نظامي اډې له خونړي ځانمرګي برید وروسته د دغه هېواد سرپرست لومړی وزیر انوار الحق کاکړ د ټپي شویو سرتیرو د پوښتنې لپاره پوځي روغتون ته ورغلی او هلته یې ویلي چې اسلام آباد به کله هم جنګي ډلو ته تسلیم نشي. هغه زیاته کړه موږ به ترهګرو ته تسلیم نشو، موږ د ترهګرۍ پر وړاندې پخوا هم جګړه کړې او ګټلې مو ده او د دې جګړې ګټلو ته به دوام ورکوو. نوموړي یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي، خو طالبان وایي افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او دا د پاکستان داخلي ستونزه ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.